سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. د معدې د دردونو لپاره 10 کورني درمل درښیم. 10 کورني درمل. ښه، لکه څنګه چې په دې انځور کې ګورئ، ادرک یا جنجر، جمع لیمو، جمع هنی یا عسل یا شهد یا شات په عامه اصطلاح. په دو کې به دغه ادرک یا جنجر اخلو، بویل کوو به یې، خوټوو به یې او بالاخره بیا به په هغه کې لیمو او د اندازې په د خپل د ضرورت پر اندازې به شات یو ځای کوو. دغه به د یو پیاله چای په حیث په سهار کې استفاده کوو. ولې که چیرې ډایبیټیز ډي ام یا د شکر ناروغي لرو، نو په هغو کې یا د سره دغه مواد نه استفاده کوي یا د پکې د شاتو نه ډډه وکړي چې شکر یې ورپورته نه کړي. جنجر، شات او لیمو درې واړه د معدې د دردونو او د عضلاني دردونو د آرامتیا سبب ګرځي. دویم تر ټولو مهمه ګرمې اوبه دي. که تاسو هر سهار په تشه معده یو ګیلاس ګرمې اوبه وڅښئ، دا نچرل مسل ریلکسیشن جوړوي، یعنی د معدې عضلات که چیرې شخ وي دردونه کوي، په ډیره اسانه توګه یې معالجه کوي او نرموي. د وزن دپاره ډیر ښه مدیریت هر سهار یو پیاله ګرمې اوبه څښل دي. که چیرې موږ دغه 1 کپ هاټ واټر د شپږو میاشتو دپاره استفاده کو، نو دا زموږ د هاضمې جهاز صحت ټوټلی چینج کوي. ټوټلی چینجینګ ګټ هیلث. بل د برات په نامه خواړه دي چې هغه کې بی بنانا، آر رایس یا وریجې، او ای اپل یا مڼه او ټاس یا هغه یو قسم پوده غوندې ډوډۍ ده. دا معده ډیر زر هضموي، په معده د هضم فشار نه راولي. او که چیرې په خپل غذایي رژیم کې یا په غذایي موادو کې دغه خواړه ولرو، هم ګټه کوي هم معده نه په تکلیف کوي. سپک خواړه د معدې دپاره ښه دي که چیرې نه غواړو چې معده په تکلیف کو، ځکه دغه لوبیا، غنم، نخود، دال، حبوبات دا ټول پر معده فشار راولي او د هضم پروسه یو څه ثقیله ده. په غوښو کې د غوایي غوښه یا بیف دا یو څه په معده فشار راولي. نو وقایه له درملنې بهتره ده. هغه خواړه مه خورئ چې پر معده فشار راولي او پر درد راولي. لکه څنګه چې د انځور کې ګورئ، ګل بابونه په فارسي یا دری کې ورته وایي. دا نچرل سیډیټیو یا ډیر ښه خوب انسان ته راولي. طبیعي د آرامتیا درمل دي. نچرل انټي سپازموډک طبیعي د درد درمل دي، خصوصا د معدې او د کولمو د درد. ګورې ډوډۍ خورو، د ډوډۍ نه وروسته د معدې د پړسوب احساس کوو. په داسې حالاتو کې بې دوا او درملو تاسو کولی شئ د دغه ګل بابونه چای، ښه ټینګ چای د خوراک نه وروسته استفاده کوي. د 3-4 میاشتو په منځ کې دغه بوج کېدل او نه هضمېدل ټول په مخه اخلي، له منځه وړي. بل ډیر مهمه او مشهوره دي د بادیانو دانې یا تخم. هم د معدې د هضم دپاره دي، هم د معدې د درد دپاره دي، هم بادونه راکموي. فقط 2 ټی سپون افter each meal، 2 قاشوغې د هر غذا خورۍ نه وروسته تاسو دغه د بادیانو تخم یا بادیان خورئ، ژوئ او تیروئ. دا ګټ یا د هضمي جهاز صحت ډیر باثباته ساتي. په پیریوډیک نان سپیسیفیک بګسټریک پین ځینې وخت دورانی د معدې دردونه وي بغیر د کوم مهم او معلوم علت، نو دغسې دردونه بیا په مشکوله باندې در سره معالجه کوي. مشکوله هغه لکه عکس کې چې ګورئ اوبه خوټیږي، بیا په یو مخصوصه ټوټه کې تاویږي او هغه بیا په دردمنو ساحو باندې کېښودل کېږي. دا ډیر ښه درد آراموي، خصوصا ښځمنې په منتلی سایکل یا میاشتنۍ ناروغۍ کې د دې پر ځای چې پاراسټامول او د درد دواګانې وخوري، د مشکولې استفاده وکړي. فاست فود ډلیشز یا مزهدار دي، ولې په میاشت کې یو ځل دې وخوړل شي. که چیرې ډیر خوړل کېږي، نو همدغه فاست فودز always refer you to doctors. دغه فاست فود به تاسو همیشه موږ ډاکټرانو ته را ریفر کوي او په امراضو به بیا در سره غږیږو. د معدې او د کولمو د دردونو او د هضم د ثبات دپاره بل کورني درمل یا د طبیعت له درملتونه څه لرو. هغه دغه د نعنا چای ده. نعنا نچرل انټي سپازموډک او پروکینټکس دي، یعنی طبیعي د درد دوا ده، خصوصا د معدې د درد، د معدې د بوج، د پړسوب، حتی د نس د بادونو او د قبضیت.
3 ټایمه 2 پیالې ښه ټینګ د نانا چای که چیرې زغملی شي ویسکئ. دا د معدې درد، د کولمو درد، تخلیه، هضم ټول د ثبات سره مخ کوي. یوګرټ یا مستې دا د طبیعت په درملتون کې تر ټولو عالی دوا ده چې معدې او کولمو سره کومک کوي. هم ډایجسشن هضم جوړي، ابزارپشن په جذب کې کومک کوي، موډ سټیبیلیټي د خوشحالۍ سبب هم ګرځي. ولې مستې په خالی معده باید ونه خوړل شي؟ ځکه د معدې تیزاب په مستو کې موجود ګټور میکروبونه له منځه وړي او بیا یې بې ګټې کوي. ګډ فلورا یا ګډ مایکروبایوټ هم ټول په مستو کې موجود ده. لیمن واټر، جمع هانی یا شات او باربیرین آیل یا د نانا غوړي. ګوره د ویالې د غاړې نانا یو قسم مخصوص نانا ویلنه یا باربیرینز موجود وي، هغه د شاتو او لیمو سره د معدې او د کولمو د درد د اختتام سبب ګرځي. مننه، تشکر.